د کډوالو نړیواله ورځ د بې ځایه شوو خلکو شمېر له 100 میلیونو اوښتی. زما په ټولنه کې ډېرې نجونې زما له بریالیتوبه الهام اخلي. کله چې ماشومان زما کلینیک ته راځي راته وایي چې موږ هم غواړو راتلونکي کې ستا په څېر روغتیا پالان واوسو. دا خبره ډاکټره سلیمه رحمان کوي. سلیمه رحمان کډواله ده او پاکستان کې د کډوالو په یو کیمپ کې زیږېدلې وه. تعلیم او دندې ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه. له سختې خوارۍ وروسته وتوانېده د کډوالو لپاره په طب پوهنتون کې یوازینی بورس ترلاسه کړي. دا د خپلې ترکمن کډوالې ټولنې لومړۍ ډاکټره ده. دا د 2022م کال لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د نانسین کډوالې جایزه وګټله. سلیمه وایي زه دریم نسل کډواله یم. موږ له ډېرو ستونزو او ننګونو تیر شوي وو. د سلیمې ټرنیکه د کورنۍ جګړې له امله ترکمنستان پرېښود او د افغانستان جوزجان ایالت کې میشت شول. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دې پلار په 1979 کې پاکستان ته کډوال شو. د کډوالۍ پر مهال یې مور او پلار د خیبر پښتونخوا د صوابۍ کډوالو کیمپ کې واده وکړ. دغه کیمپ کې بنسټیزې اسانتیاوې لکه د څښاک اوبه، برېښنا او روغتیا ته لاسرسی نه و. سلیمه وایي زما له زیږېدو لږ څه وړاندې قابلې زما مور ته ویلي وو چې په نس دې ماشوم ناسم لوري ته پروت دی او باید د عملیاتو لارې وزېږېږي. خو پلار مې پیسې نه درلودلې چې مور مې روغتون ته بوځي چې 80 کیلومتره لرې و. هغوی چې کوم فزیکي او رواني تکلیف تیر شو نو پرېکړه یې وکړه چې له ما به ډاکټره جوړوي. ګرانو لیدونکو که تاسو زموږ دغه ویډیو په لومړي ځل ګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د غنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو د ټولو نه مخکې زموږ نوي او تازه خبرونه تاسو ته در ورسیږي.